السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې وه چې د جمعې په ورځ باندې نو چې د سنت راڅخه پاتې سول، یعنې د جمعې جومات ولاړو، نو که زه سنت کوم جومات تېرېږي، نو دغه 4 رکعته سنت به زه بیا راګرځوم که بیا نه راګرځوم. مخکې خو ما وایي داسې نیت کوو چې 4 رکعته سنت مخکې د ماپښین تر لمانځه. اوس بیا زه نیت څه ډول کوم او قضا به څنګه راوړم؟ محترم وروره، فتاوی هندیه جلد اول صفحه 112 الباب 9 فی النوافل، او دغه رنګه بحرایق جلد 2 صفحه 15 باب ادراک الفریضه، او دغه رنګه دور مختار جلد اول باب ادراک الفریضه. هغه وایي که د ماپښین 4 رکعته سنت د سړي څخه پاتې سي د جومات په خاطر باندې، نو که د جمعې جومات وي که دغه بل وخت د ماپښین لمونځ وي، نو 4 رکعته سنت له تا څخه پاتې سول، هغه ورسته تر دا 2 رکعتو له مخه راوګرځوه. بس نیت یې دغه یې وکړه، نیت کوم زړه اخلاص لمونځ کوم 4 رکعته سنت چې مخکې راڅخه پاتې سول، اوس یې راګرځوم. بس دغه یې نیت دی. نو په دې کې پر ذمه ساقطي نه پر ذمه باندې دي. او کوم وخت که 4 رکعته سنت ماپښین د سړي څخه هېر سوله، نو که د ماپښین وخت ووتی، بیا د هغه ټیم د سنت قضا نسته. او په دغه صورتو کې که د جمعې لمونځ ولاړو ستاسې پاتې سول، نو که وخت و د ماپښین، هغه 4 رکعته سنت قضا یې غواړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.